نو روژه د عبادت میاشت ده، روژه د خوارۍ میاشت ده، او په روژه کې تراویح دا سنت موکد عمل دی، سنت موکد دی. اول اپلای شروع رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ده. بعضې اقوال د درو شپو دي، بعضې اقوال د دوو شپو دي چې دوې شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح کړي دي. وروسته تر دوې شپې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وکتل د صحابو پر دې تراویح باندې ډېر شوق راغلی او ډېر په پابندۍ باندې دا تراویح ته حاضرېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا فکر ور پیدا شو که چیرې زه دې تراویح ته داسې په اطمینان او په دونه عظمت ودرېږم هسې نه چې د رب العالمین د طرفه فرض شي، بیا بیا زما امت کوي نه. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم بلې شپه نه دی راوتلی، صحابه تراویح وکړل. بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، د حضرت سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې تراویح پر 20 رکعاته باندې امام ورته وټاکل شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ را روان دی، که ګوري خلک جلا جلا لمونځونه کوي، بغل د بل صحابي ولاړ دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وایي دا شته خوند نه کوي چې دوی زه ټول پر دغه یو قاري راجمع کړم، یو قاري ورته ودروم او په یو قاري پسې دوی اقتدا وکړي او هغه په جماعت لمونځ ورکړي. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دوی پر ټول پر یو قاري راجمع کړل. بیا د صحابو د زمانې څخه پر 20 رکعاته تراویح باندې اتفاق راغی. ملا قاری رحمه الله فرمایي چې د صحابو د زمانې څخه د تابعینو د زمانې څخه پر دې باندې اجماع سکوتی راغلی ده. په اجماع سکوتی باندې علما پوهیږي. منتاص حسامی او اصول شاشي او نورلانوار کې د دې په پوره بحث لرو چې اجماع سکوتی چاته وایي. د ټول امت اجماع باندې راغلی ده او اجماع چې بله د امت اجماع باندې رانسي بیا یې ماتولی نسي. د ټول امت اتفاق پر 20 رکعاته تراویح باندې راغلی. حکمت پکې څه دی؟ دا څه وجه ده چې پر 20 رکعاته تراویح باندې د امت اتفاق راغلی؟ نو علما لیکي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتیات عمل چې دي، سنت منځونه چې دي، دا متممات د فرض دي. د فرض ښه اکمال هغه وخت کېږي چې سنت ورسره وشي. نو که موږ تاسې چیرې فرض او واجب لمونځونه شمار کړو، په شواروز کې د وترو سره 20 رکعاته کېږي. نو د 20 رکعاته لمانځه په عوض کې 20 رکعاته تراویح حکمت دغه دی چې د هر رکعت متمم به یو رکعت سنت طریقه وي. 20 رکعاته سنت طریقې لمونځ تراویح دا متممات د 20 رکعاته فرض لمانځه یا د واجب لمانځه دي چې وتر پکې شمار. نو مقصد دا دی چې تراویح په روژه کې کول دا زموږ ستاسې د ثوابو د ډېروالي لامل ګرځي، زموږ ستاسې د ګناهو د پاکۍ لامل ګرځي. لکه علما فرمایي یوه روژه تر بلې روژې پورې دا محو کوونکې د ګناهو ده. ملا قاري رحمه الله وایي څنګه ګناهونه معافوي؟ وایي صغیره ګناهونه معافوي، صغیره ګناهونه. په یو مجلس کې ستا ته بې ځایه مجلس وشو او بې ځایه وخت درته تېر شو، کله چې روژه راورسېدل عبادت دې شروع کړي، هغه بې ځایه وخت هغه ګناهونه الله پاک در معافوي. وایي نو په کبیره ګناه کې څه کوي؟ که د یو چا څخه غلا سوی و، لواطت سوی و، کبیره ګناهونه و، په هغه کې بیا څه کوي؟ وایي په هغو کې بیا اسپکوالی راځي، هغه ګناوې بیا سپکېږي. ملا قاري رحمه الله مرقات کې لیکلي هغه ګناهونه په سپکېږي او د یوې جمعې لمونځ تر بلې جمعې پورې دا ستا ګناهونه محو کوي. او دا که تا کې ګناهونه نه و درجې دې ولړوي، د الله رب الجلال د عظیم دربار او د عظیم کردار او دغه عظیم فرض چې پر ما او تا باندې فرض کړي دي. غرض او مطلب یې دا دی کوم چې رب العالمین قرآن کې فرمایلی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. که انسانان دي که پیرانان دي، رب العالمین وایي د بل هیڅ چي دپاره مې نه دي پیدا کړي، خالص د عبادت دپاره مې پیدا کړي او خالص د دې دپاره مې پیدا کړي چې رب العالمین وایي ما وپېژني. او رب العالمین چې څومره د رب العالمین په صفاتو کې ځې هغومره رب العالمین پېژني.
چې څومره د رب العالمین عبادت ډیر کوي هغومره د رب العالمین ته توجه ډیریږي چې څومره چې د رب العالمین طرف ته توجه ډیریږي هغومره د محبت ورسره ډیریږي